السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خویندورونو، ځینې کړنې، ځینې بدیانې، ځینې خیانتونه او ځینې حق خوړل داسې وي چې هغه څوک بخلی نه شي او نه په هېرېږي. البته انسانان ټول یو رقم دي. په ما چې کوم تیر شوي او لا هم تیریږي، مال، پیسې، یا په غوسې کې جنگ شوی کنځل، په هېرېږي. داسې ملګرو البته چې خوري، خپلې خوري، ملګري خوري، بل څوک یې نشي خوړی. یا په کار کې خلکو ډېر څه رانه خوړلي دي او ډېرو ته هم بخښلي دي چې ویلي دي چې زه ستا قرضدار یم او دا حق مې خوړلی دی، خو څه وکړم، نشته. غاړه مې ورکړې او ورته ویلي دي چې داسې مې درته بخښلي لکه د مور شودې. همدغه د انسانیت خبره. او ډېرو باندې لا هم دي او په زړه کې په کشمکش کې چې یا الله د سره خو نشته چې ورته وایي به خو که څه وکړو. په ځای د دې چې ورنه خفه شو یا زړه بدې شو، نه. خو ځینې بد بیا داسې وي چې هغه د نه بخښلو وي، چې بخي هغه بې غیرته وي، چې بخي هغه کې ایمان نه وي، ځکه چې هغه خو یو ستا حق خوړلی دی، خو یو د خدای حق هم خوړلی دی. دومره ظلم یې کړی دی چې د نه منلو وي. نو بیا هغه ځکه نه بخښل کېږي چې د خدای امر دی چې داسې کس به نه بخښې، ځکه چې یو ځل یې د وباښه در باندې راوښوته، بیا یې وباښه او بیا همدغسې. نو هماغه د پښتنو امسا ده وي چې یو ځل یې ورکه کړې خیر دی، خو که دوه او درې ځلې ورکوي نو خدای ده ووایه. نو ځینې بدیان یې داسې وي چې هغه د بخښلو نه وي او باید هم ونه بخښل شي، چې هر انسان ته کیسه تېره کې وي د بخښلو نه دي. ځینې خو بې ننګ او بې غیرته وي چې هېڅ په دې شي نو نه پوهېږي، ځکه په خپله په نه وي راغلي، نو به همدا وایي چې په بخښلو کې خیر دی او په بخښلو کې خیر دی. په بخښلو کې خیر دی، خو سبا د بیا نه پرېږدي. په ما هم داسې شوي دي، یو شي نه تېر شوی یم، خبرې را سره پرتې دي او زما حق یې هم خوړلی دی او نور یې هم رانه اخیستي دي، او بیا مې ورته وي جزاک الله خیر چې دا وده بخښلم دا هم ښه دی. بیا یې بل چاته ویلي دا ما په جزاکم الله خیر بخښي. نو کله کله په دې دیندارۍ کې هم سړی څوک نه پرېږدي. نو خبره مې دا کوله چې ځینې بد د بخښلو نه وي، مه یې بخښئ. پیسې ځي او راځي، دا څه خبره نشته، خو پیسې هم خوړل هم یو حد لري او په څه طریقه یې خوړلي دي هغه حد لري. زه چې کومه کیسه کوم دا نو د حد نه وتلې ده. الله مو ښاد و آباد لره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.